هغه دنیا مذهب نه مني کنفیوزد دی. هغه دنیا مذهب نه مني کنفیوز دی. هغه د کائنات رب نه مني کنفیوز دی. هغه د ارباب خان ملک شجرې نه انکار کړي. هغه حسب نسب نه مني کنفیوز دی. هغه ته دا هر څه ګپ ښکاري. هغه ته دا هر څه ګپ ښکاري. هغه د خپل وجود سبب نه مني کنفیوز دی. هغه د الحاد اخري حد ته رسېدلی دی. هغه د الحاد اخري حد ته رسېدلی دی. هغه دلیل مکتب نه مني کنفیوزد دی. هغه ستورو سپوږمۍ ته نه ګوري. هغه ستورو سپوږمۍ ته نه ګوري. هغه نظام آسماني د عجب نه مني کنفیوز دی. او د سوال آتش فشا چې غرونه شلوي د سوال آتش فشا چې غرونه شلوي هغه جواب مریخ کوکب نه مني کنفیوز دی. هغه د شپې ورځې ګرداب کې گیر دی. هغه برپا محشر د روز و شب نه مني کنفیوز دی. هغه ښځه آزاده غواړي د بورکې قید نه. هغه ښځه آزاده غواړي د بورکې قید نه. هغه مولا غضب نه مني کنفیوز دی. او هغه سندره موسیقي آراموي. هغه سندره موسیقي آراموي. هغه پښتو ادب نه مني کنفیوز دی. هغه د انتها پسندۍ سوچ عکاسي کوي. هغه د انتها پسندۍ سوچ عکاسي کوي. هغه ترقی پسنده بې ادب نه مني کنفیوز دی. هغه جام میخانې ته په شک نظر ګوري. هغه جام میخانې ته په شک نظر ګوري. هغه مستی خمار پب نه مني کنفیوز دی. هغه ساينس ته د نوې صدۍ دجال وایي. هغه ساينس ته د نوې صدۍ دجال وایي. هغه ساينسدان تحقیق طلب نه مني کنفیوز دی. او خیر شعر د مقطع چې هغه صمد دی د هر څه نه بې نیازه. هغه صمد دی د هر څه نه بې نیازه. هغه ریاستي لقب نه مني کنفیوز دی. هغه ریاستي لقب نه مني کنفیوزد دی. ډیره مهرباني.